تر ټولو مهم کار کوم یو ده؟ د مور او پلار خدمت کول ډیر مهم دي، عبادت کول ډیر زیات مهم دي، صحت من پاتې کېدل او صحتمن اوسېدل ډیر زیات مهم دي، او که تجارت کول او پیسې ګټل دا ډیر زیات مهم دي. په دې ټولو کارونو کې کوم یو کار ډیر زیات مهم ده؟ دا زه تاسو ته انشاءالله واضحه کوم. تر ټولو مهم کار زمونږ استاسو په ژوند کې کوم یو ده؟ که چېرته ته یې راولګېږي او د یو عالم نه پوښتنه وکړې، یو مولوي صاحب نه پوښتنه وکړې چې تر ټولو مهم کار زمونږ په دې ژوند کې کوم یو ده، هغه به بې له تردده او سمدستي ته وایي چې عبادت کول دا ډېر زیات مهم دي. د الله جل جلاله عبادت دا ډېر زیات مهم ده او تر هر څه لومړیتوب لري. له هر څه نه مهم او زیات توجه چې ته باید وکړې هغه باید ته عبادت ته وکړي. که چېرته ته یو ورزشکار نه پوښتنه وکړي که نه چې هغه ورزش کوي، او یا له ډاکټر نه پوښتنه وکړي چې تر ټولو مهم شی زمونږ په ژوند کې کوم یو ده، هغه مستقیما درته وایي چې صحت هلکه ډېر زیات مهم ده. خیال کوه چې صحت له لاسه ورنه کړې او ته باید صحیح او سالم واوسېږي، ځکه چې صحت ونه لرې نو د هر څه درنه ګډوډېږي. صحیح شوه؟ که چېرته ته یو مشر سپین ږیري نه او یو سړي نه پوښتنه وکړي حاجي صاحب نه چې تر ټولو مهم کار یې تا په نظر څه شی ده، هغه به تا ته مستقیما وایي چې هلکه تر ټولو مهم کار هغه د مور او پلار خدمت کول دي. دا ډېر زیات مهم ده. خو که ته چېرته راولګېږي یو تاجر نه پوښتنه وکړي، یو بزنسمین نه پوښتنه وکړي چې هغه کاروبار کوي، پیسې ګټي او ژوند یې پر مخ باندې پولی، نو چې ته پوښتنه ترې نه وکړي چې کوم یو کار یې تا په نظر ډېر زیات مهم ده، هغه په سمدستي ورته وایي چې تجارت کول، بزنس کول دا ډېر زیات مهم دي. که ته تجارت ونه کړې نو ژوند به دې څومره خراب شي، نورو خلکو ته به محتاج شي، غریب به یې، بیچاره به یې، قرضدار به یې او هېڅ به هم ونه شي کولی. نو د دې په خاطر دی به تا ته وایي چې مهم کار په ژوند کې هغه تجارت. اوس که چېرته موږ تاسو دا تحلیل وکړو، صحیح ده، چې کوم یو کار به ډېر زیات مهم وي زموږ استاسو په ژوند کې، نو شک نشته چې له هر څه نه مخکې زموږ استاسو په ژوند کې عبادت کول دا ډېر زیات مهم دي. ځکه الله جل جلاله موږ تاسو د خپل عبادت لپاره پیدا کړي او ژوند پرته له عبادت نه هغه هیڅ حیثیت نه لري، هیڅ معنا نه لري. د کوم هدف لپاره چې موږ تاسو الله جل جلاله پیدا کړي په دې کې شک نشته چې هغه ډیر زیات مهم ده چې باید د الله جل جلاله عبادت وکړو، یوازې او یوازې الله جل جلاله ومنو او په خدایي باندې، په عبادتونو باندې یوازې او یوازې الله جل جلاله دا موږ تاسو په نظر کې ونیسو او د بل د هیڅ چا عبادت ونه کړو. که چېرته یو انسان څومره هم ښه سړی شي که نه، څومره هم صحتمند شي، شپه ورځ د مور پلار خدمت وکړي، کاروبارونه تجارتونه مو وکړي، اخلاق هم ښي، خو چې عبادت نه کوي د الله جل جلاله، مونځ نه کوي، نو دا سړی خو بې فایدې شو که نه، بې معنا شو، د ده دا صحت هم بې فایدې شو، دا خدمتونه هم بې فایدې شو، پیسې ګټلو تجارتونه هم بې فایدې شو، هر څه ختم شو، خراب شو، ګډوډ شو، توازن د دې انسان ژوند کې رانغی. نو عبادت خو پرته له شکه چې د هر چا په ژوند کې مهمترین شی ده او په اول قدم کې دا ډیر زیات مهم ده چې باید موږ تاسو خامخا او په هر حالت کې د الله جل جلاله عبادت وکړو او تر مرګ پورې باید موږ تاسو د عبادت پرې نه کړو. د دې نه وروسته صحت ډیر مهم ده، او که چېرته د مور پلار خدمت ډیر مهم ده، او که چېرته تجارت مهم ده. نو دا قدرمنو دا درې واړه، که صحت ته، که تجارت ته، او که د مور پلار خدمت کول دي، او یا د دې نه علاوه نور کارونه زموږ استاسو په ژوند کې دا تړاو لري تا پورې. ته چې دا ویډیو اوس ګوري دا تا پورې اړه لري. که په دې کې هر یو تا ته ډیر زیات مهم وي که نه، امقه دیني لحاظه هم تا ته ډیر زیات مهم ده. د دې مطلب څه شی ده؟ د دې مطلب دا ده چې مثلا تاسو ته یو مثال درکم، ته په ژوند کې مور او پلار دي او هغوی څنګه دي؟ ضعیفان دي، بوډاګان دي، فقیران دي. نو تا ته له عبادت نه، له ایمان نه پس مهمترین کار هغه د مور او پلار خدمت کول دي. د مور او پلار خدمت کول چې مور او پلار تا ته محتاج دي،
او اړمند دي، ضرورتمند دي، بیچاره دي، یا مریضان دي په سخته کې دي، او ته روانې چیرته ورزش ته روانې یا تجارت پیسې ګټلو ته روانې یا مسافر کېږي روانې مسافري پسې روانې، نو دا خو مناسب کار نه شو کنه. تا خو لاره غلطه کړه. دلته تا ته مهمه دا ده چې باید د مور و پلار لاسنیوی وکړي، دوی خوشحاله کې، مطمئنې کې، او د دوی باید خدمت وکړي. فرضاً مور و پلار دي بالکل ماشاءالله صحتمند دي، روغ او جوړ دي، او ضرورت تا ته نشته ده، او بل طرف ته ته ګورې چې ته غریب یې، بیچاره یې، نو دلته ته اوس د مور و پلار خدمت پرېږده. شپه ورځ مور و پلار ته مه کښېنه. صحیح شوه؟ صحیح ده چې ته باید ښه ورسره وکړې، ښه سلوک باید ورسره وکړې، ته باید بیا هم هغوی سره ښه وکړې او له نرمي نه ورسره کار واخلې، خدمت ته چې څومره وسه کېږي هغه وکړې، خو دلته ته مور و پلار ته قرار مه کښېنه، بلکې د دې په ځای باندې تا ته مهمه دا ده چې ته فقیر یې یا قرضدار یې یا مجبور یې، تا ته مهم کار څه شی ده؟ هغه د تجارت کول دي، پیسې ګټل تا ته اوس مهم دي. صحیح شوه؟ تا ته اوس په دې وخت کې پیسې ګټل او تجارت کول دا اولویت لري او دا ضروري ده، او ته باید دې ته اوس فی الحال توجه وکړي. ته باید منډه ووهې، کوشش وکړې، زحمت وباسې، له تاجرانو سره کښېنې او هغوی سره باید ناسته پاسته ولرې. ته باید فکر وکړې چې آینده کې زه څنګه له دې بد وضعیت نه ځان راویستلی شم. نو تا ته ضروري او مهم په ژوند کې له عبادت نه بعد اوس کوم یو کار شو؟ دا کار پیسې ګټل تا ته اوس مهم شو. تجارت کول تا ته اوس تر ټولو مهم کار ده. ته که کورنۍ دې پرېږدې او که وطن دې پرېږدې، که کلی دې پرېږدې، که یو ښار نه بل ښار ته ځې، که وظیفه دې پرېږدې، که هر څه کې باید دا وکړي، د دې لپاره چې دغه مشکل نه ته راوځې. د دې مشکل نه باید ته ځان راوباسې. ځکه دا یو جدي مشکل ده، ستا ژوند دې ګډوډ کړی ده او ستا ژوند دې در خراب کړی ده، نو ته باید حتما کوشش وکړې او په دې کار باندې باید مکمله توجه وکړې تر څو ته د دې ستونزې نه راوځې. خو فرضاً ستا کاروبار هم برابر ده، څه ناڅه پیسې درته را روانې دي، یا دې وظیفه ده یا کوم بل کاروبار کې، او ژوند یې الحمدلله تر یوې اندازې برابر ده. خو بل طرف ته ګورې چې ته مریض یې او فشار دې جګېږي. صحیح شوه؟ لکه زما چې نن سبا فشار جګېږي او وضعیت دې خرابه ده، یا کوم بل تکلیف لري. صحیح شوه؟ میکروبونه لري، یا کوم مثلا رواني تکلیفونه لري، وسوسې لري، ناقي سوچونه، تشویشونه ورځ تر بلې، په کور کې دي یا مریضان پراته دي، اولاد یا ښځه دې مریضه ده، نو دلته تا ته د الله بنده د الله جل جلاله له حق نه بعد مور و پلار دا تجارت دا هر څه فعلا لپاره پرېږده، پیسې ګټل، عاجل لاړ شه او څه وکړه؟ صحت ته دې پام وکړه. عاجل لاړ شه او صحت ته دې پام وکړه. مثلا زما فشار جګېده یو څه وخت لپاره، وجه یې بیخي نه وه معلومه، ډاکټر راته ویلې چې ته به دایمي دواګانې خورې. ډېره بده راباندې ولګېده چې څنګه به زه دایمي دواګانې خورم، اول یې باید وخورم. بالاخره پلټنه مې وکړه، تحقیق مې وکړه، څېړنه مې وکړه، پوښتنې مې وکړې چې دا ولې دا فشار جګېږي. فشار دې وجې نه جګېږي چې یا به ته ورزش نه کوې، یا به ته سوچونه ډېر زیات کوې، یا به ته زړه خورې، خفګان به کوې، او یا به ته کافي وخت نه لرې د تفریح لپاره، خوشحاله به نه یې. صحیح شوه؟ یا به ته اوبه ډېرې زیاتې نه څښې. د دغه وجو نه فشار جګېږي. چې کله انسان دا کارونه ونه کړي نو د ده وینه ټینګېږي. وینه چې ټینګه شي نو حتما فشار جګېږي، په دماغو باندې بوج راځي او دا عصبي فشار ده. بالاخره ما کوشش وکړ چې زه په دغه خبرو باندې د ډاکټرانو او د پوهې خلکو عمل وکړم تر څو د دې مشکل نه راوځم. الحمدلله تر یوې اندازې دغه ده ما را کنټرول کړی ده. اوس زه دوا نه خورم تر یوې اندازې پورې، خو وخت ته نور هم ضرورت ده تر څو مکمل زما دا مرض ښه شي. نو دلته که چېرته ته مریض وي او پوه شو چې زه مریض یم، نو عاجل باید د خپل مرض علاج وکړي، هغه که د ډاکټرانو له لارې او که په خپله باندې په کور کې ته خپل علاج کولی شي، یا پلټنه کولی شي، یا ته په طبیعي ډول باندې، یا د ورزش له لارې، یا د اوبو له لارې، یا بل د خوشحالي له لارې، ته باید د خپل مرض علاج وکړي. ځکه که چېرته ستا په جسم کې مرض وي که نه، نو بیا تا ته هېڅ هم پیدا نه کړي. که څومره هم پیسې ولري خبره دې خرابه ده. که د مور پلار شپه ورځ خدمت کوې، ناست یې ورته که نه، خو چې ته مریض یې نو څه فایده؟ خو نه به د مور پلار خدمت سم وکړی شي، او نه به ته د الله جل جلاله عبادت په سمه توګه باندې وکړي. هر څه به درنه ګډوډ شي، ټول ژوند به دې خراب شي.
نو د دې په خاطر باندې تاسو باید د دې ټولو خبرو خلاصه او لنډیز دا شو چې فکر وکړئ او سوچ وکړئ چې ستاسې په ژوند کې تر ټولو مهم کار کوم یو ده. زه به تاسو ته یو بل مثال درکړم که چېرته مثلا ته ګورې چې ته هم صحتمند یې ماشاءالله، هم پیسې لرې، ژوند دې برابر ده، هم د مور و پلار الحمدلله آرام دي، یا د هغوی تر یوې اندازې خدمت هم کړی ده، خو بل طرف ته ګورې چې د الله عبادت درنه پاتې. په دې پوه شه چې تر ټولو لوی تاواني انسان همدا دی. بیړۍ د غرقه ده په اصطلاح، خبره دې بیخي خرابه ده. ډېر زیات خلک شته دي ماشاءالله، ډېر ښه خلک دي، خو چې سهار مونځ وخت راشي بس کرارې ویدي، بس خر هسې خیزي. د الله بندګانو موږ تاسو نور څه شی کړي دي په دې ژوند کې چې دا مونځ هم رانه پاتې شي؟ بس خبره خو خرابه شو. نو چې الله جل جلاله تاسو ته هم صحت درکړی ده، هم یې مور پلار درکړي دي، هم د خپلوان شته دي، هم د یو مړی روزي درته رسیږي، نو بیا ولې د الله جل جلاله عبادت نه کوئ؟ د الله جل جلاله عبادت په خوښه، په مینه، د زړه په مینه او محبت باندې، بغیر له دې نه چې راته څوک ووایي، په ځان باندې بوج مه ګڼئ، د زړه په شوق سره یې وکړئ، ځکه دغه الله جل جلاله تاسو ته هم عزت درکړی، هم یې آرامه ژوند درکړی، هم یې خوشحالي درکړې ده، هم یې بې شمېره نعمتونه درکړي دي. نو د الله جل جلاله عبادت په خوښه باندې وکړئ، تر څو انشاءالله دغه نور نعمتونه هم په تاسې باندې دوام وکړي او د تل لپاره له تاسو سره پاتې شي. که موږ او تاسو د الله جل جلاله عبادت ونه کړو، خو هر څه زموږ او ستاسو له منځه ځي، بې برکتي راځي، صحت مو خرابېږي، مور و پلار رانه خفه کېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، ملګري رانه جدا کېږي. ولې؟ ځکه چې موږ د الله جل جلاله سره وفا نه ده کړې. الله جل جلاله سره په خپل عهد باندې وفا وکړئ، انشاءالله دا ټول ژوند به تاسو سره وفا کړي. خوشحاله او آرامه مطمئنه ژوند ولرئ. السلام علیکم.